الله مو خوشحالو آباد لره. وروڼو دا وګورئ دا جنکۍ دي دا په کورونو کې ګرځي چې کور کې څوک یوازې ګیر کړي نو هغه وتړي او یا کورونه تالي وي هغه تاله ماتوي هغې د کورونو چې کوم دی غلاګانې کوي. دا چې کوم دی په مازاره کې هغه ورځ زموږ یو طاهر استاد دی. ملګرو دا کم وایس چې تاسو واورېدو دا په سوشل میډیا ډېر زیات چلیږي او په فیسبوک کې هم پکې ویل کېږي چې دا څه ښځې راوتې دي او په خلکو کورونو ته لاړ شي لکه وایي چې دا چنګړیان دي هغه د خلکو کورونو ته لاړ شي ولته ورته وایي چې موږ له دا او دا یا څه وله ورکړي او په هغه ذریعې سره چې کم دی هغه نشه کي او بیا چې په کور کې وایي څونه سامانونه وي هغه ترې راوالي وتښتي. دا قصه چې کم ده ډېره زیاته عامه شوې ده نو زه تاسو ټولو ته وایم که چېرته د چا کورونو ته داسې خلک ورځي نو په هغې باندې خصوصي نظر ساتئ ځکه سبا لکه هغه یا څه پټ کي داسې د ماشومانو هم کیسونه پکې راغلي دي یعنې ستاسو کورونو نه ماشومان چې کوم دي هغه وړي دي مختلف قسمه چلونه چې دي هغه کوي. نو تاسو ټولو ته ما یو میسج دا درکاو چې په دې ذریعې سره تاسو خبر یئ خدا نه خواسته که سبا له داسې څه غټ نقصان تاسو ته درپېښ کي نو بیا به ډېر ښه پیمانه یې. دا کم درې چې دي دا نیولي هم دي دا وخت چې کم دی هغه په عدالت کې دي او کم دا ملګري دا کم میسج وینا چې دا نو کوشش وکړئ چې نورو خلکو ته هم شیر کړئ او هغه د دې نه خبر شي چې سبا د داسې قسمو نقصاناتو نه هغه په امن شي. دغه لنډه شان ویډیو و تاسو سره هم شریک کولی انشاءالله بل ویډیو کې ملایو الله حافظ.